غصې مه کوه. غصه ایمان داسې فاسدې او ترخې لکه مصبر تریخ شی چې شات ترخې. صفت دا دی والکاظمین الغیظ، او دا متقیان او مؤمنان خو هغه خلق دي چې دوی تیرونکي او زغمونکي د غصې دي. دې کې اشاره و دې ته غصه ولا ورځي ځکه چې الله په دې کې استعداد او قوت او غیرت ایښی دی. استعداد پکې الله ایښی دی، قوت پکې الله ایښی دی. خو والکاظمین دا غصه چې دی برداشت کوي، زغمي، په ځان یې تېروي. دا اوس ډېر قوي صفت دی. د دې وجه نه یو روایت کې راځي، د صحیحین روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پهلوان هغه نه دی چې غېږې لګي او پرزول کوي. پهلوان خو هغه دی چې هغه خپله غصه او نفس او جذبات او احساسات کنټرولوي. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي وفرمایل وایي ما ته وصیت وکړه وایي لا تغضب، غصې مه کوه. بیا ورته ویلې وایي غصې مه کوه. بیا ورته ویلې وایي غصې مه کوه. بیا ورته ویلې چې دا غصه ایمان داسې فاسدې او ترخې لکه مصبر تریخ شی چې شات ترخې. غصه چې درتله اعوذ بالله وایا، او دس کوه، د مجلس نه انتقال کوه، مونځ کوه بیا دې وخت کې. نو دا خو هغه خلق دي والکاظمین الغیظ چې دوی تېرونکي او زغمونکي د غصې دي. غصه زغمل او کنټرولول او برداشت کول دا ډېر لوی صفت دی. دا څوک کولی شي؟ دا هغه څوک کولی شي چې هغه ډېر قوت ولري او ډېر استعداد ولري او زور ولري. څوک چې غصې کوي او غصې په خلکو باندې تطبیقي او جاري کوي، ته پوه شه چې دا ډېر ضعیف او کمزوری او عاجز انسان دی. یاره وایي ما ته ډېره سخته غوسه راځي، پلانکې ډېر غوسهناک دی، مانه دا ډېر عاجز او کمزوری او وړوکی انسان دی. والکاظمین الغیظ، دوی زغمونکي د غصې دي.